رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې چام صبر وکړو. درې قسمونه د صبر دي نو. عام صبر مونږ دې ته وایو لکه سړي ته مصیبت او تکلیف پیښ شي او دې پې صبر وکړي. نو چې چا صبر وکړو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله بدل اجر او ثواب ورکوي بغیر حساب. دوه معنی دي، یو دا چې حساب کتاب ورسره نه کوي، بې حسابه بیا جنت ته ولیږي، او دویم دا چې دومره ثواب به ورکړي چې د هغې اندازه به نی معلومه، لکه مونږ پښتو کې وایو لکه بې حسابه پیسه ده ورسره، نو بې حسابه الله به اجر او ثوابونه ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما داسې خوښه ده چې یو ورځ وږېمه او بله ورځ موړ یم، کله وږې او کله موړ. ولې چې وږیم چې الله ته راجع شم، الله ته رجوع دا ده چې زه صابره شم، الله ګورې په دې لوږه زه صبر کوم، او الله دا لوږه ستا د طرف نه ده، موړوالی ستا د طرف نه دی، نو خدایه چې تا ته راجع شم هر څه ستا لاسې دي، او که کله موړ شم د الله حمد او شکر یې به ادا کړم. مسلمان له همدقسې پکار دي چې په ده مصیبت او غم او تکلیف راشي، خامخا مصیبت راځي، یا سړی ناجوړه شي، یا په مال کې تاوان وکړي، یا ته غلو شي، یا ته فصل خراب شي، یا ته مړی شي، یا بل څه تکلیف راشي په انسان، دی به په هغې کې صبر کوي. او که خوشحالي راشي دی به د الله حمد ادا کوي او د رب العالمین شکریه به ادا کوي. شیطان مونږ خطا کوي، که سړی خوشحاله شي او د دنیا نعمتونه سړي ته راشي نو دی غافله شي، خدای ته یېري، بیا دنیا ته او د دنیا مال ته توجه وي. او که کله تکلیف په انسان راشي نو دی د الله نه ګیلې شروع کړي، الله نه فریادونه شروع کړي، او د الله د رحمت نه دی مایوسه شي. داسې نه ده پکار. په تکلیف کې به صبر کې او پراته کې به د الله حمد او شکر ادا کې. صبر بهترین شی دی، الله پې ډېر زیات خوشحالیږي. په تکلیف او په مصیبت کې دی کلم صبر وکړه، الله پې خوشحالیږي، دنیا کې هم پې ورکړه کوي او په آخرت کې هم پې ورکوي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله وروڼو د پلار نه جدا کړ او د لوبو په بانې بوته، هغې ورته صلاح کړې وه د دې پلار خو د یوسف سره ډېره مینه ده او ډېر یې خوښ دی، او مونږ سره هغه مړه مینه نه ساتي، ورېږه دا یوسف د مخې نه اخوا کړو نو د پلار مینه به مونږ سره ډېره شي. قمقل و قمقلتوب یې کو، دا ورته پته وه چې زما پلار پیغمبر دی او الله پیغمبر خبرې د دې چالونو نه به دې خبرېږي، خو بعضې وخت کې سړی شیطان دوکه کي او یو کار وکړي دی وایي ما نه به څوک خبر نه شي، حالانکې خامخا الله خبرول کوي، بندګان پې خبر شي. پلار له رالل وې او یوسف علیه السلام یو ډېر خشته خوب لیدی و، انی ارا فی المنام انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. پلار ته راغی بابا ما خو 11 ستوري او نور او سپوږمۍ ولیدل چې ما ته ټیټ شو، که ځمکه راته پرېوتل. پلار خو پیغمبر و، بچې ګورې چاته غږ ونه کړي. زما سم در سره مینه محبت دی، رونه به در سره حسد نورم زیات کړي. خیر هغه خوب ښکاره شو، د رونو حسد یې نورم زیات شو، الله حسن هم ورکړی و ناشنا. ځکه حضور پاک مبارک فرمایي چې زه کله بره معراج ته لاړم یوسف علیه السلام مې ولید، د ټولې دنیا د مخلوق د حسن نیم الله غله ورکړی او دا نیم الله په دې مخلوق تقسیم کړی. نو رونه یې رالل پلار ته یې وی چې بابا موږ ځو لوبو له، ځنګل ته ځو او منډې ترړې او خوشحالي کوو، سیل او سیاحت کوو. دا یوسف مونږ سره پرېږده، نه بچې دی خو ده نه پرېږدم، هسې نه شرمخې ده نه ونه خوري، دې علاقه کې شرمخان ډېر زیات دي. نه بابا مونږ به د حفاظت کوو، دا خو زموږ ورور دی او د مونږ کشر ورور دی او ستا ورسره ډېره مینه ده، او مونږ هسې هم ځو، نو دې مونږ سره پرېږده، دې به هم لږ خوشحاله کړي او سیر و سیاحت به وکړي. پلار یې رضا کو، یوسف علیه السلام یې بوته، د پلار مخکې به یې ښکلاو، ځان ته به یې رانږدې که، او چې کله یې ځنګل ته وویسته نو کله به یې ځمکې له راوبره او کله به یې د څپېړه ایسته، او یو شال کوي په دغه علاقه کې، هغه شال کوي ته یې جامې وویستې او بربنډ یې ورغوځار کړه، کمیس یې ته وویست، او بیا یې ښکار کړی و
چې د سارانه چیلې وغیره ښکار کړې و د هغې په وینو کې د یوسف علیه السلام هغه جامې ککړې کړې او یوسف علیه السلام له هغه جامې راوړې او یو قول کې دا هم راځي چې یو شر مخې کې ته رانیولې و هغه یې تړلې و هغه یې یوسف یعقوب علیه السلام نه راوستو بابا وایي موږ لوبې کولې او هغه یوسف هم د جامو سره پرېښی و شر مخ راغی و هغه یې مات کړ دی جامې دې وګوره دا وینه ده دا ستا د بچي وینه ده دومره قمقلان و ګوره دا کوم سړی چې د غلا کار کوي او د دوکې کار کوي که نه او دروغ کوي نو دا فارسي بانان وي دروغ ګوره عقل نه باید د ده نه دماغ تښتېدلي عقل چې تښتېدلي کمیس روغ و روغ چې دلی یې راوړو یعقوب علیه السلام وي ناشنا شرمخ دی دونه هوښیار دی چې زما بچی یې خوړو کمیس یې ترې روغ ایسته حالانکې په کار و چې دا کمیس یې لږ ځای په دی شلولی وي او بیا یعقوب علیه السلام سره دومره ظلم د دې دپاسه هم وکړه په کار نه وه چې دا کمیس یې بله راوړی وي ځکه دا د یعقوب علیه السلام د خفګان لویه ذریعه وه او د بچي وینه لکه د هغه وینه نه وه خو دا ستا د بچي وینه ده خو یعقوب علیه السلام د هغه شرمخ نه تپوس وکړو چې تا زما بچی ولې ماتاو وی قسم دی که ما ستا زوی لیدي مې په سترګو زه خو دوی رانیولې یم په جال کې او تا لی راوستې یم زه ستا له دوی نه څه خبر یم بهر کیف یعقوب علیه السلام باندې غم راغی د خپل بچي الله یې د داسې غم نه مسلمان وساتي ګرانه خبره لوی غم پرې راغی او هغه کمیس به یې رایسته او کله کله به یې ورته کتل هغه د زوی هغه کمیس او هغه به یې د سترګو پورې مږه او د مخ پورې به یې مږه لیکن بچو ته اسم ونه وی څه وایي والله المستعان على ما تصفون بچې که تاسو ما ته څومره غلط او دروغ هم وایې که نه هر څه چې وایې بس زه د الله نه امداد غواړم انشاءالله الله به دمه امداد کوي وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم قرآن حکیم کې الله وایي د غم او د جړا د وجې سترګې سپینې وتښتېدې نظر ته لاړون شو په سترګو لیکن فریاد نه کوي باس دقه دوه ټکي وایي والله المستعان على ما تصفون تاسو چې ما ته هر څه دروغ وایه الله نه به امداد غواړم او صبر به کوم بس اوس ګوره د صبر کمال ته ګوره چې د قافله الله را په دې لاره راوسته قصه اوږده ده پوره قصه درته نه کوو خو دا مقصد درته بیانوم هغې اوبو پسې تکل کو یو کوي یې ولیده هغه شاړ پیو بورقه یې ورښکته کړه که اوبه پکې چته او چې دې سینګ ورغورځو جبریل علیه السلام د کوي په غاړه کې ورته ولاړ و دې کلک ونیوه او د کوي په یو ګټه باندې ښه مزېدار په ارام کېنو او د جنت یو کمیس هغه یې ورته په غاړه کې واچو بعضې علما لیکي وی دې غاړه کې د یعقوب علیه السلام یو کمیس ولا په دې غاړه کې داسې را تاویز کړی غوندې و په دې غاړه کې پروت و خو ده ته پته نه وه وی اقه ولا جبریل علیه السلام اوس پر د هغه د ریخمو کمیس و هغه یې ورته په غاړه کې واچو چې برقه یې ښکته کړه او هغه برقه راښکه یوسف علیه السلام به پورې نښتي حیران شو لا د قافلې هغه مشر ته وایي دا ماشوم د کوي نه راوویستو ډېر قشته او خوبصورت هلک دی روان و مصر ته مصر کې یو وزیر دی عزیز مصر په هغې خرڅ کړو رونو خبره دې ته ورسېدله چې د هغه عزیز مصر د ښځې ورسره مینه محبت پیدا شو او دې ته نوبت ورسېد چې یوسف علیه السلام جیل ته پکې لاړ د جیل نه رب العالمین راوویسته بادشاه خوب لیدی او د خوب تعبیر چاله نه ورته او یوسف علیه السلام له تعبیر ورته په جیل کې یو دوه د باچا نوکرانو هغې بادشاه ته وی وی یاره یو الک دی زمونږ دوست دی په جیل کې پروت دی هغه له ستا دې تعبیر ښه زبردست مهارت ورځي وی ری ولې ری وسته د خوب هغه تعبیر یې بادشاه ته وی او د یوسف علیه السلام د علمیت اظهار پرې راغی چې دا خو ډېر لوی عالم دی او ډېر پوه دی او تپوسونه یې ترې وکړل نو ځان سره د زراعت وزیر مقرر کړ او بالآخر د مصر د ټولې علاقې رب العالمین یوسف علیه السلام بادشاه مقرر دی خوا یعقوب علیه السلام د الله نه صبر هم کوي او جاړي هم غریب سترګې هم سپینې شولاندې شوې په دې علاقه قات راغی او یوسف علیه السلام داسې تعبیر بادشاه ته ایستی و د خوبو وی ته شابه غله کره او هغه سنباله په دې علاقه قات راتلو ولانې ټول خلک به هم تاله راځي نو د یعقوب علیه السلام په علاقه باندې قات راغی بچو ته بچو لاړ شئ چې ته غله پیدا کړې وی بل ځای خو نشته خو د مصر باچا سره غله شته ورځو به څه زړې سرمنې او کیړې او دا زاړه باڼه قیسې یې واخېستې او مصر ته لاړ اوس دې پېژني نه چې د مصر بادشاه خو زمونږ هغه رور دی چې مونږ کوم کوي کې غورځولو الله بادشاه ته را رسولی
بادشاہ سلامت مونږ راغلیو. د کوم ځای نه راغلی یې؟ مونږ صاحب د کنعان د علاقې نه راغلیو. زمونږ پلار دی یعقوب یې نوم دی او د الله پیغمبر دی او په سترګو ړوند دی. مونږ له غله راکړه. ویې پېژندلو دا خو زما غرونه دي که چې کوي کې غورځولو. نوکرانو ته یې ورکړې وله غله او داسې غله وله ورکړې چې ډېره وله ورکړې او کوم سامان دا کوټه پیسې میسې چې راوړي دا وله واپس بوجو کې بندې کړې. او یو ورور ورسره و د یوسف علیه السلام خپل سکر و بنیامین. هغه بنیامین چې دی نو دا چې په کوم جام باندې بدوي په پیمانه باندې غله ورکول هغه د سپینو زرو جام وی دا د هغه په هغه پوجه کې بنده کړي چې غله یې وله سینګه ورکړه او دوی روان شو. نو هغه سړي اواز وکړو د بادشاه جام ورک شوی دی. چا سره به جام؟ دوی راغلي مونږ څه غله خو نه یو، مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو. وی نه مونږ بوجې لټو راکړې جام تاسو پټ کړی تاسو غله یې. نه نه مونږ غلا نه ده کړې. وی ښه که روت څه به که چا سره روت؟ وی که د چا په بوجې کې جام روت ابه ستاسو غلام هم رهي. دا زموږ د پلار قانون دی. ډېره ښه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د هغه نور ورونو بوجې لټول یې مخکې شروع کړل چې دې شکیان نه شي. یو یو یې لټوله هم د هغه خپل سکر و بنیامین په بوجه کې جام روت. مونږ ته نه وي چې تاسو غله غلام کړې ده. دې به اوس پاتې کول زما مرئي به زما غلام دی. هغې ورته وایي نه دا چېرته کې د دې یو ورور خو مخکې مونږ نه شر مخ خوړلی دی او که دې هم پاتې که نو پلار به یې څه وایي چې مخکې م د دې یو ورور روک که اوس مله بل روک که مونږ نه بل پاتې که خو دې پرېږده وایي نه 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 چا په بوجه کې چې جام ختلی دی حقه به دنه پاتې کړو. مجبوره شو خواران لاړل پلار نه. بابا وایي ستا غزوي مونږ څه وکړو؟ جام یې پټ کړه د باچا ځان سره پاتې کړه او مونږ دروغ نه وایو د قافلې والا نه تپوس وکړي که ته به مونږ بې اعتباره د قافلې والا نه تپوس وکړي. غریبان دویم غم راغی. یو پې د یوسف علیه السلام غم و او دویم پې دا غم راغی چې غله خلاصه شوه. دوی وی بابا مونږ ځو د مصر هغه بادشاه له لږه غله ترې غواړو. پلار ورته څه وایي؟ وی بچې لاړ شئ دا غرور خبره م راوړی. یوسف هم تاسو چې ته وګورئ که را پیدا شي. یاره بابا خو تو مغه د یوسف یادول کې دې ته خو پته وه چې یوسف مونږ کوي ته غورځولی دی به چې کوم ځای جمدې وي. تو مغه خبرې کې ځان وجنې د غم نه. یوسف نوم پرېږده او دا بل به وګورو لاړ به شو. یعقوب علیه السلام هغه خپل لور چې پاتې که بنیامین هغه یې پوه کړه. ویرونو ته غږ مه کوه د ستا خپل لور یم یوسف چل جوړومه پلار هم راولم او مور هم راولم چې دې سینګرال کېناستل ای د مصر بادشاه مونږ راغلي یو او مونږ ډېر غریبانان یو ته مهرباني وکړه یو خو مونږ له غله راکړه او بل دا دی چې زمونږ پلار دی ډېر بوډا دی په سترګو ړوند دی مخکې یو ورور زمونږ یوسف مونږ نه شر مخ خوړلی او هغه بل وران تا پاتې کړه نو دا هم درنه درخواست کوو چې مهرباني وکړه دا ورور مونږ له راکړه چې پلار پرې تسلي کوي. وی ستاسو بل لور څوک و؟ وی یوسف یې نوم و هغه کوم ځای و؟ هغه مونږ ښکار له تلي و ښکار هم کوو سیل هم کوو شر مخ وتښته و. ښه دې بادشاهانو په دې سر باندې روبن اچولي و چې د هر چا سترګې دي په دې مخ ونه لګي او روبن یې ورته پورته کړه. وی تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي؟ شرمخ تختولی او که تاسو سره ظلم کړی و چې دې مخ ته وکتل انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه بس پوه شو موږ نه غلطي شوې ده موږ معافي غواړو. حضرت یوسف علیه السلام هېڅ سزا وله ورنه کړه حالانکې دغه وخت د مصر بادشاه و که بل سړی به پولیس ته چې جیل کې واچوې دي خو زه په خپل نیت کې وجلی یم او سم یې برابر کې وې ډبوئ نه هېڅ یې ورته ونه وې وی وروره موږ معافي غواړو تا له الله په موږ بهتري او فضیلت درکړی دی موږ معافي غواړو موږ معاف کړه. وی ښه داسې وکړې معاف یې زما دا کمیس والی او دا د ما پلار نه یوسئ او د ما د پلار په دې مخ یې ور واچوې الله به مې پلار جوړ کړي او پلار مې مور تاسو ټول خاندان مصر ته راځئ دلته به ما سره اوسېږي. قافله روانه شو واپس. هلته یعقوب علیه السلام خو پیغمبر دی په هغه خوشبویي لګي. هغه خپلو د کور خاوندانو ته وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون که تاسو ما ته قمقل نه وایه که نه او ناپویه راته نه وایه نو یو خبره درته کوم وایه بابا په ما د یوسف خوشبویي لګي. وی همغه یوسف ته یادې انک لفی ضلالک القدیم
ومغه زړې خبرې کوي ومغه یوسف یادې بس یوسف یېر کا وی ګوره په ما د هغه خوشبویي لګي که نه اوس په تاسو بیا وایي چې دې بوډا شوی دی او دی نه پوهېږي خو چې قافله راورسېده او د یوسف علیه السلام رونه رالل او د یوسف علیه السلام قمیص یې راواغېست او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ورغورځو فرتد بصیره خدای پاک جوړ د یوسف علیه السلام هم معجزه وه د یعقوب علیه السلام هم معجزه وه وی ما درته نه وي چې ما له الله پوهه راکړې ده او تاسو پې نه یې خبر هغه کمیس د یوسف علیه السلام چې دوی په وینه رنګ راوړی پلار له او صبر یې وکړو او د هغې کمیس د بویونو د وجې نه یوسف علیه السلام بچي پسې ړوند شو هم هغه کمیس د یوسف علیه السلام بل کمیس چې د هغه په وجود لګېدلی و هغه راغی او د یعقوب علیه السلام د جوړېدو ذریعه وګرځېده صبر یې وکړه صبر کمیس به بویا او ښکلا به او صبر به یې کو د هغې صبر الله دا مرتبه ورکړه الله په سترګو هم جوړ کړو الله اجر او ثواب هم ورکړو او یوسف علیه السلام څومره چې وروڼه ورسره د مور او د پلار نه ټوله قافله مصر ته لاړه مصر ته ورسېدله هلته مصر کې یوسف علیه السلام د هغه وزیران او د هغه خلک یې استقبال ته راوتي دي چې نن زموږ د مصر د بادشاه مور او پلار او د مصر د بادشاه وروڼه را روان دي استقبال له ورته ولاړ دي او چې څنګه دوی را نږدې شو نو دا مخکې امتونو کې دا وه چې د تعظیم سجده به مشر ته خلکو کوله د عبادت به نه ور تعظیم به زموږ امت کې دا حرامه ده ټولو ته په سجده پرېوتل وی بابا وی ما چې کوم خوب لیدو چې 11 ستوري او 9 سپومې ما ته ټیټ شوي دي او ما ته په ځمکه پراته دي وی دا د هغه خوب تعبیر ووایي مور او پلار یې اوچت کړل ځان سره یې په تخت باندې کېنل تخت شاهي ته ورسېدل وروڼه یې ټول معاف کړو ما معاف کړی دی نن نه پس چې دا ذکر ونه کوي چې موږ سره زیاتې کړی دی او تا سره هم ظلم کړی دی او موږ پلار سره زیاتې کړی دی پلار هم ولې د الله نه دعا وغوښته یوسف علیه السلام هم ولې دعا وغوښته دا د صبر کمال و د صبر تکلیف او مصیبت چې په انسان کلم راشي انسان پکې صبر وکړي ډېر دا نه وي چې اوهو دا صبر او دې فریادونو سره به زما مصیبت ختمیږي او دې چغو سره به زما مصیبت ختمیږي په چغو او په فریادونو مصیبت نه ختمیږي په صبر به ستا له تسلي ورځي د انسان ښځه چې ښي که نه دا هم جنت دی ګورې چې ښځه دې خرابه شوه دا دوزخ دی دوزخ خو چې ښځه دې خرابه شي ګزاره به ورسره کوې نو د ګزارې نه بغیر خو بله چاره نشته څه به کوې ورسره یو سړي ښځه به ډېره زیاته خرابه وه چې کور ته به راغې جګړې به او مصیبت به دې غریب به ستړې راغې یخه دی نو ما خو ستړې رالمه خولې را باندې ماتې دي بدبختې خو په کار خو دا دی چې ما له اوبه راکړې جامې راکړې چې بدلې کړمه بګوزې راته ووې ګرمي مې شوې ده نو چې راننوځم نو ملک په مخ اغشتي نو په کور کې مې هم ګزاره نه کېږي بار څه وکړمه ګزاره به یې کوله ډېرو خلکو مشورې ورکړې چې طلاق وله ورکړه وایي چې طلاق ورکړم دې سره زه ګزاره کولی شم بل څوک ورسره نه شي کوی دا به څه کوي خواره ګوره دې ته انسان د شریعت چې کومې تقاضي دی هغه مې پوره کړه سمېږي نه نو چې نه سمېږي نو زه ورسره څه وکړم که پرېږدم یې ما ته پته ده چې بل څوک دې سره ګزاره نه شي کولی په لارو کوڅو کې به خاورې روغړېږي نو بس پرېږده څه چې زما سر نه راغلې ده اخره کې هغه ښځه مړه شوه دا سړی مړ شو چې مړ شو چا په خوب کې یو نیک سړي په خوب کې ولیده وی الله سره څه وکړل یاره وی چې ور مخامخ شوم الله ته وی رپېدم دا ولې مې رپېدل چې خدای ته به راسره څه کوې وی الله ما ته وی چې بنده مه یارېږه فکر مه کوه زما د یو مسلمانې ښځې چې زما بنده وه بندګۍ مې وه د هغې په تکلیفونو صبر کړی دی نو چې تا د هغې په تکلیفونو صبر وکړو زه به ستا په ګناهونو صبر نه کړو زه نیغ جنت ته بهترین صفت دی صبر خو چې انسان کې وي صبر به کوې په هر تکلیف او په هر مصیبت کې به صبر کوې او که دنیا کې در چا زیاتې وکړو چا سره ظلم وکړو الله ته سپاره صبر کوو ته ګوره چې الله درنه بدل اخلي او که الله درنه بدل نه که تا نه چا څپېړه وویستله او تا هم ترې څپېړه وویستله نو ستا څپېړه به سي ته صبر وکړه او الله ته وسپاره چې الله درله څپېړه وباسي چې پته یې ولګي انسان به څه څپېړه یو نیک سړی چې ته په لاره روان و ښځه او خاوند ورته په مخه ورغله ښځې او خاوند یې خشته ښکلې مدېدارې جامې جوړ دقسې خټې دي لکه دا اوس چې باران دی د هغه ښځې او د خاوند یو بل سره ډېره مینه هم وه تاریخ لیکي دې نیک سړي غریب خیال نو چې ته پیروانه ولګېدل او د هغې نه څاڅکي د خټو دارې اوچتې شوې د هغه ښځې په جامو ور پرېوتې بس د ښځې هغه خاوند خو برن شو اوس ښځه هم ورسره روانه ده بعضې سړي خو ښځې ته هم ځان ښیي که نه چې زه هم تیسمار خان یم
اصل دو پیسو نه او د خځې مخ کې غوبل کوي چې زه هم څه شی یم کنه صاحب خځه وسره ده او دې صاحب هم برید ته وکړي دي په لاره روان دی او په خځې په جامه د مخ کې خټې هم پرېوتې او د فقیر نه غریب نه پرېوتې تا په قلار نه ګرځې زما په خځه دې خټې راوغورځولې جامې دې ولا خرابې کړې ورغرې والا او د هغه نیک سړي نه د هغه فقیر نه یو مضبوطه څپېړه وویسته چې په لاره ځي په قلار ګوره زما دا معشوقه او دا لیلا د جامې دې د خټو ډکې کړې ښځه هم خوشحاله چې زه سړی خو مې تکړه دی زما د جامو د خټو بدل خو یې واغېسته یوازې کور کې برې نه تاوئ بار هم تاوئ هم خوشحاله شوه هغې غریب څپېړه ولګېد حالانکې د هغه په قصد خو دا خټه نه وي ورشتې انسان دی نو دې روانه په لاره مخ مږي هغې کور ته لاړه اوس هلته دوکان کې یو سړی ناست دی یو الوی د الوا پخوي باران دی هغه نیک سړی دی هغه الوی یم او یره نن غواړو څوک رانلل زما دې دوکان ته یره که الله چې ته یو نیک سړی راوسته هر څوک چې ښه مدېداره خشته الوا به م پې خورم او پیګ مې ګرم کړي د جام پی به م پې څښم هر څوک چې نیک راغی خدای په دې ورپېښ مخ یې مګه څپېړی خوړلې وه چې دین پې ورپېښ شو هلکه دې خوا راشه چې راغې د الوا م وخوره ماړه کې دا فرض کړې وه چې هر څوک هم راغي نو زه به وله ښه مدېداره الوا م ورکوم یو جام پی به م پې څښم د الوا م وخوره او دا ښه مدېدار ډک جام پی دا مسکه الوا یې م وخوړه او پی یې مسکل او څه وایي یا الله ناشنا خدایي دې ده کله مې په څپېړو وې څپېړې راکړې او کله را باندې حلوا خورې او پی را باندې څکې خدای په دواړو کې تا نه خوشحاله یم الله دواړو کې در نه راضي هلته هغه سړی چې کور ته څنګه ننوته سره د ښځې خپلې بالخانې ته ختل چې ختل بره روانو کوتلې خو جوش کړې چې ما خو نن ښځه ډېره خوشحاله کړې ده او د سړي نه مې څپېړه ایستله په وړو نه راخطا چې لاندې راوغورځي مړ شو خلک رالل په سړي څه چلو شو ښځه وایي یاره داسې کار دی نور څه نشته خو په لاره یو سړي نه څپېړه ایستله لکه چې هغه خیرې کړي دي هله نور غرق نه شو دی خو مړ شو خو نور غرق نه شو سړی چې ته پیدا کړي چې معافي دې غواړو دوی ورپسې روان دي هغه د الوی دوکان کې ښه مدېدار خپه پخپه اړولې ده حلوا هم خوري او پی هم څکي وایي دا سړی دی وایي یاره موږ معافي غواړو هغه تا نه هغه سړي څپېړه وویسته هغه مړ شو خوړو نه راپرېوت خو که څه خیرې دې مونږ ته کړي نور هم معاف کړه هسې نه نور برباد نه شو هغه ورته څه وایي ناشنا ټکې یې ورته وایي وایي داسې کار دی هغه ښځې ته وایي وایي تا سره د خپل خاوند مینه وه نو تا ته ما خټې در وویشتې نو ما خو په قصد نه وې درېشتې خو خټې در ولګېدې نو تا سره د خپل خاوند مینه وه نو ما نه ستا په وجې څپېړه وویسته نو ما سره د خپل رب مینه وه که نه تا د خاوند نه څپېړه وویسته تا خپل خاوند خفه شو په ما خپل رب خفه شو خبره خلاصه شو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب دا حدیث قدسی دی حضور پاک مبارک فرمایي چې زما د نیکانو دوستانو سره ټوکې ټقالې مه کوئ او که مو ورسره دشمني او زیاتې وکړو اعلان جنگ درته کوم الله وایي زما جنگ ته تیار اوسېږه الله ته سپاره ما درته مخکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع غالبا ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلار مړ شو مور یې بوډۍ وه ډېره بوډۍ د ګرځېدو هم نه وه د یو سړي ورسره بغض و نو خلکو پر نن سبا خنداګانې کوي که نه په لاره به روانې داسې خبره به درته وکړي هلکه یو ټک مې وله ورکړه ښه زړه به دله خفه کړي دا ډېره لویه ګناه ده د مسلمان له به نه خفه کړي هلکه دله مې برابر که داسې خبره مې وکړه چې اوس بړه خوري ښه سوچ به پرې کوي دا د ګناه خبرې مسلمان مه خفه کوه که مسلمان خفه کوې د مؤمن دا زړه د الله عرش دی ویېرېږه چې الله به ورته هم خفه کړي د ده آیت ورکې راشي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لږ غوندې خفه کړم خو پسې راغی امام صاحب ما اورېدلي دي نعمان ابن ثابت نوم ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه شوې ده وایي زه راغلی ما سره یې په نکاح کړه څونه سپکه خبره چې یو سړي ته وایي چې مور دې ما ته په نکاح کړه او مور یې بوډۍ ده اتیا سلو نه ما اورېدلې ده د هغه مطلب دا و چې دی به لږ په دې ډلمند کړم امام صاحب څه وایي ګوره ناشنا که بل سړی وی نو که نور څه نو مری نه خو به یې نیولی وکړه او بلا شاګردان یو شاګردانو ته یې ویلي چې راشئ دا سړی راونیسئ امام صاحب څه وایي الله عقل ورکړی وایي داسې کار دی که زما د لور خبره وه اوس څو مې درې درکړې زما مور د هغه خو د ډېر عمر خاونده ده او د خپل اختیار مالکه ده دومره اجازت راکړه چې تپوس خو ته وکړم که نه وربشم تپوس به ته وکړم نو که د هغې اختیار دی که د سره نکاح کوله در په نکاح به یې کړم
او کې د سره نه کوله نو زما په څه وخت هغه خو مشره ښځه ده پوره څونه صبر وکړو عجیبه خبره یې وکړه ورېږه تپوس دې کوم دلته ودرېږه امام صاحب پورته روان شو 2 قدم یې نو اغوښتې چې هغه سړی په ځمکه را پرېوته او ترتکې والي مردار شو مړ امام صاحب ته به خلکو وی خدای پاک دله ډېر زر بدل وانه دی وی ګوره چې صبر وکړې صبر ته خپله څپېړه وباسې نو ستا په څپېړه کې به څه زوري خو که صبر دې وکړه الله ته دې پرېښوده د الله د څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته دی الله په خپلو دوستان وروڼو خفه کېږي موږ د الله خپل دوستان جوړ کړي د الله دوستان څوک دي قرآن شریف کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون د الله دوستان هغه دي یو سوچه ایمان والی بل وکانو یتقون تقوا پکې وي پرهیزګاري پکې وي دا د الله دوستان دي د الله دوست هغه نه چې په سر یې جنډه لګېدلې ده د الله دوست قرآن ماته ښیي قرآن الذین آمنوا وکانو یتقون چا کې چې ایمانی مسلمانی عقیده برابر ده وکانو یتقون او تقوا او پرهیزګاري پکې وي نو چې تقوا او پرهیزګاري پکې د مسلمان دی دا د الله قرآن وجه دا ما دوست دی نه الله په خپلو دوستانو خفه کېږي څوک در سره زیاتي وکړي او در سره ظلم وکړي صبر کوه الله ته سپاره غږ مه کوه صبر وکړه الله ته سپاره ته ګوره چې رب العالمین ته درله څنګه بدل اخلي داسې بدل به درته واخلي چې د چا په خواب و خیال او په ګمان او په وهم کې به هم نه کېږي نو صبر بهترین صفت دی د مسلمان حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره سخت تکلیفونه او بیماری تېرې په دنیا کې دونه تکلیف او بیماری په چا نه تېره شوې لکه په ایوب علیه السلام چې کومه تېره شوې یو تفسیر لیکي 18 کاله دا جوړه بچي مړه شو بچي دا آفات په انسان راځي نو بچي ټول مړه شو او شیطان الله ته بڑے والے وي شیطان بڑے والے وي ستا دا بنده کې عبادت کوي نو ځکه کوي چې بلا بچي دي په هغې مطمئن دي خلکو سره د بچو فکر نو عبادت نشي کولی بلا مال او دولت یې ځکه ستا عبادت کوي بلا ځمکې او جایدادونه وینځي او نوکران دي اوزګار د عبادت ته که دی لږ غریب وې او یا دته څه تکلیف وې ستا عبادت پې نه وکړی ډېره اوږده قصه درته نه کوم هغه مقصد ته راځم الله وې ده ودرېږه دا چل به وکړو خلکو ته یې ښکاره کوله ګنې د الله نه څه شی پټ نه دی بچي مو له مړه کړل او چې څومره نوکران او غلامان او مریان و هغه یې مو له ختم کړل او چې څومره مال او دولت هغه هم ترې واخېسته او چې څومره کورونه او بنګلې وې ښه مالدار د زمانې و هغه هم ترې ختم کړل الله کولی شي که نه شي کولی موږ په دې غاوېره یو یو سړی وي زما خو مال او دولت دې برید تاوی زما خو بچي دي زما خو قوم دی زما خو کلاشنکوف دی زما خو طاقت دی الله کې وغواړي قسم په خدای چې په سکندونو کې د ندار څه اخېستی شي ډېره مو لیدل په دې خپلو سترګو د کلاشنکوف او د ټوپکو خاوندان او د ځمکو او د جایدادونو د کارخانو خاوندان او د قوم خاوندان مو لیدل چې بیا د پوړې پړق ته ناست دي د بل په حجره کې چیلمان ډکوي په بعضې حدیثو کې داسې راځي وایي دا مصیبت په بنده د الله رحم او کرم دی ګناه پرې راځي مرتبه پې اوچتېږي بل حدیث کې راځي چې دا په الله پاک د انسان یو ابتلا او ازمایش دی چې دی پکې څه کوي او بل کې راځي چې دا د الله قهر او غضب دی د قرآن شریف ایتونو کې داسې راځي مولانا اشرف علي صاحب وایي دا په څه پېژني چې دا زما را تکلیف او مصیبت د کومې قبیلې نه دی وایي که په چا دا مصیبت او تکلیف او بیماري او رنځونه رالل او ده پکې فریادونه شروع کړل او د الله نه ګیلې او شکوې شروع کړې خدای زه دې لیدم خدای زه د عبادت کوم په ما راولې هغه فلان کې نه کوي په هغه نه راولې نو که دا فریادونه یې شروع کړل ته پوهېږې دا د الله قهر او غضب دی او که دې پکې چپ او چپ خوشحال هم نه دی خو یاره د الله نه ګیلې او فریاد هم نه کوي نو وایي دې سره ګناه راځي دا سړی دې په دې پوهي چې زما پې ګناه راځي یو ازمایش دی او که دې پکې خوشحاله و لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان دی خوشحاله دی په دې مصیبت کې وایي دا ته د دې خبرې نښه ده ډېرې په دې پوه شي په دې د ما رب العالمین درجې بلند دی نو حضرت ایوب علیه السلام هغه تکلیفونه د دې مرتبې نه پیغمبر د پیغمبران د ګناه نه محفوظ وي د هغه په الله مرتبه او درجه بلندوله او صبر پې کوي صبر قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب درې صفتونه الله ذکر کوي انا وجدناه صابرا الله وایي مونږ صابر او مونږ ته ګوره چې الله وایي صابر او نو ته پوه شه ځکه بعض انسان مونږ ته صابر ښکاري خو د اړه نه صبر نی
په خولې به صبر کوي او لکه ګیلمن دي او چې الله وایي صابره دی خو الله د انسان د زړه نه هم خبردار دی کنه. نعم العبد الله څه وایي لکه موږ پښتانه وایو لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی. الله څه وایي نعم العبد ایوب علیه السلام ډېر ښه انسان و. الله وایي ډېر ښه بنده و ډېر ښه انسان و. او دریم نمبر څه وایي انه اواب هر وخت به ما ته زاري کوله او ما ته به یې رجوع کوله بغیر د ما نه بل چا ته رجوع نه ده کړې. په لارې ښځه روانه وه ښځې غریبې به له خدمت کو او دونه تکلیف ته ورسېد چې خلکو د وطن نه وشړه لرې کوي دا خاوند دې زمونږ د وطن نه وباسه دا بیماري مونږ ته راخوړه نه شي. د کلي او د وطن نه یې ویستو. ښځه هم ښه ښځه ونه هغه غریبه به هم ګرځېده و خاوند له به سره پیدا کول د خوراک د دارو د درملو شیطان د انسان په شکل یو ځلدار کې ورته ولاړ دا پرې راغله. وی څه کوې وی خاوند مې ناجوړه دغلته پروت دی وی زه درته دارو ښیمه او دا خاوند به دې بلکل جوړ شي نن به ټیک شي زه دلته ولاړ یم بیا راشه که ټیک نه شو خو یو معمولي غوندې کار وکړه. وی څه کار وکړم وی تاسو څه چل کوئ دا خاوند دې څه کوي وی دارو درمل هم ونه کوم او خدای ته چغې وایي هم الله ته چغې وایي چې خدایه ما جوړ کړو زه هم الله ته چغې وایم چې زما دا خاوند جوړ کړه نو وی جوړ خو یې دله نه کتل دونه مو ځکه وی ما ته سجده ولګوه په دې ځمکه سر کېده او زه دلته ولاړ یم ته ورشه او واپس راشه که دا خاوند دې جوړ نو دې ذموار په دغه زمانه کې د تعظیم سجده جایز و د عبادت منع و. لکه ما درته د یوسف علیه السلام درونو خبره وکړه د عبادت سجدار دی هر وخت شرک دی او ګناه دی. دا ښځه ورله یعقوب علیه السلام ته یو خبر ایوب علیه السلام ته یو خبر راته کوم وی دغه د یو سړی دی او هغه دقسې یو ټکې راته ووې خو زه ستا نه تپوس کوم او چې اوس جوړېږي په دې ساعت وی دا خو شیطان دی. وی هغه وخت جواب ولې نه ورکړو چې دا مخ دې رسوا شه شیطانه دا دې څه وکړل دا ګناه کار کې او که زه جوړ شم که نه ایوب علیه السلام په دې بیمارۍ کې ورته وایي که زه جوړ شم نو زه به تا پرېږدم نه او سل چوکې به دې وام پرېږدم دې چې سر غداره به دې وام. اوس که بله ښځه به څه به وي چې ښه در په در د سره ګرځم ناجوړه پروت دی ډوډۍ دله پیدا کوم مزدورۍ پردی کوم دارو دله راوړم او لا دومره په ذهن کې دی غوسه پرته ده که لا جوړ شي ما به وی هم د خپل کار کوم او ته څه وایي وی تا دې الله جوړ کړي الله دې جوړ کړه خیر دې سل نه زر غداره مې وواخو چې تا الله جوړ کړي. ښځه د پیغمبر ښځه ده که مجلس او ماحول خو اثر لري د پیغمبر صفت و پکې. حضرت یعقوب علیه السلام چې هغه بیماري ژبې ته ورسېده د الله نه به یې سوال نه کوو چې ما الله جوړ کړه اب هغه بیماری مطمئن و خو چې ژبې ته هغه بیماري رسېدله وی ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین بس الله نور ستا ذکر پاتې کېږي او ما ته دا بیماري د ژبې ته رسېدله الله ته ارحم الراحمین یې ته ما جوړ کړي. قرآن شریف کې الله فرمایي فکشفنا ما به من ضر ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله فورا جوړ کړو. دا ښځه بار تلې وه او چې ایوب علیه السلام دقسې پروت و جبریل علیه السلام وله راغی چې راغی خپې یې وله اوچته کړه په دا ځمکه یې وله وډبوله الله په هغې کې د خوږو مزدارې چینه پیدا کړه یخې اعلی بله خپې یې وله اوچته کړه په ځمکه یې وډبوله هغې کې د ګرمو اوبو چینه پیدا شوه دی یې راپاڅه په هغه ګرمو اوبو یې ولامبل ویې لامبل او دا یخې اوبه وڅښه هغې پرې وڅښلې ټوله بیماري ته رب العالمین په هغه یو ساعت کې ختمه کړه او د جنت نه اعلی قسم جوړی وله راوړه هغې ورته واغوسته او د جنت خوشبو یې پرې پورې کړه چې ښځه یې څنګه راله او په هغه ځای کې د اوس ګرځي را ګرځي چې د خاوند مړ شوی دی او چې د شرمخانو زمرو جوړ تختولې ځکه شته دی نه دا خو یقین نه کېږي چې دا مخامخ کم انسان په خپلې خشته جوړه کې خوشبویه کې ناستې دا به ګڼي زما هغه خاوند ایوب علیه السلامي دا سوال نه پیدا کېږي او ورته اوس خاندي او دا ګرځي دا ګرځي هغه ورته اواز وکړي یا ښځې څه کوې ای وی دلته کې زما یو رنځور خاوند پروت و او جاړي اوس چې هغه زما خاوند به کوم چا به وړي او دی به کم مرغه به تختولي او دی به کم زناور تختولي وی ته دې خواله شه ترې خپل خاوند پېژنې وی یو پېژنم یې دا دی اوس پروت و که نه زه لاړم دارو پسې او رنځور دا دی پروت و وی ته پکې څه نښه پېژنې خو چې دا خبره یې ترې وکړې او داسې مخامخ یې ورته وکتل وی ته معلومېږي لکه چې زما هغه خاوند دی وی یو زه یم الله زه جوړ کړی یم صبر یې وکړه صبر نه چا ته تپوس وکړې یو ځای ورته یې ویې ګوره الله خو سره ایوب علیه السلام ته یې ډېر ښېګړه وکړه که نه داسې سخته بیماري د رب العالمین جوړه کړه وی د الله په دې نعمت ډېر خوشحاله یم روغ صحت هم د الله نعمت دی او بیماري هم د الله نعمت دی
په بیماری کې الله اجر ورکوي. وی ډېر خوشحاله یاره د بیماری یو لطف مې په دا غوږونو کې پروت دی، په دا لکه مې پروت دی، انمونم. وی څه شی دی؟ وی سار وختي به رب العالمین اواز راکړه ایوبه څنګه، او مخامخ به راله بیا اواز راک، ماښام به بیا اواز راکړه زما بنده ایوبه طبیعت دې څنګه دی. ما به ورته دا نه وي چې الله ما جوړ کا، ما به الله خیمه. نو چې الله زما کوم عیادت او بیمار پرسې او تیمارداري کړې ده او زما نوم به په خپلې خوږه مزېداره طریقه باندې واخېسته او تپوس به یې کو، وی هغه لطف مې په دا غوږونو په دا زړه کې پروت دی، هغې پسې خفته داسې به نه وی چې خدایه ما له صبر راکړه، دا ګناه ده. حدیث پاک کې راځي داسې به نه وی، ځکه چې صبر غواړې خو د صبر خو د مصیبت نه پس راځي. یو سړي د نبي علیه السلام په مخکې د صبر دعا وکړه، وی د خدای منده مصیبت دې وغوښته، صبر راکې. نو صبر خو هله راځي چې مخکې د مصیبت نو صبر به راځي، داسې مه وایه. خو که مصیبت راغې نو بیا ویلی شي چې یا الله په دې مصیبت کې ماله صبر راکړه. مخکې به دا وی فاسألوا الله العافیه، چې خدای د مصیبت نه مې وساتې، دا وایه خدای ما د مصیبت او د غمونو نه وساتې. خو که کله مصیبت او غم او تکلیف راغې نو بیا دا سوال کولی شي چې خدای په دې کې ماله صبر راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیه السلام وی درې څیزونه دي چې زه پې قسم خورم، قسم. نو پیغمبر چې په یو څیز قسم خوري اخو واقعي خبرې کوي. یو وی زه په دې قسم خورم، نبی علیه السلام فرمایي چې صدقې سره مال کمیږي نه زیاتېږي. دا د الله د کتاب بیان دی چې ویربي الصدقات یمحق الله الربا ویربي الصدقات. نو یو په دې قسم خورم چې صدقه څوک ورکوي دا نه وي چې زما مال به کم شي، مال زیاتېږي. یوه شو. دویم زه په دې قسم خورم چې کوم سړی سوال کوي د ده په دې سترګو پړه کې به فقر نورم زیاتېږي. ظاهر کې کمال ډېرې خو د زړه فقر به وي. سوالګری سړی هر وخت د بل نه سوال کوي، نو د نه فقیر دی که نه، لکه په هغه خپل مال باندې استحکام او په هغه خپل مال صبر نشته. یو د مال غنا ده او یو د له غنا ده، له غنا نشته. دوی په دې د قسم خورم. او درېیم په دې قسم خورم، وروڼو دې ته غوږ کښېږدي. بعضې وخت یو سړی وایي که نه یاره جي که ته ولې په جرګه وایې چې دې ماف کړه، نجیبه ما یې ظلم کړی. دا زموږ جاهلان خلک د جهالت خبرې کوي. ما سره دا زیاتې کړې دي، ما سره دا ظلم کړی دی او ما سره دا کړي دي. هلکه نه تر کومې پورې به ته ظلم تپوسونه کوې؟ معاف کړه که نه سړی. په کور کې په ورورولۍ کې یو بل سره زیاتې کمې نه کېږي. د ښځې او د بچو منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د پلار او د زامنو په منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د ګاونډي او د ګاونډي په منځ کې نه کېږي. د رشته دار او د بل رشته دار په منځ کې نه کېږي. دا جهالت دی چې ته ورته وایې ما معاف کوه، هغه وایي نه د دې خپل زیاتي تپوس به کوم. او لکې بیا څه وایي جرګې والا ته څه وایي، خلک به څه وایي که داسې وبخم او داسې معاف کړمه نو خو زموږ عزت دار خلک به راته سبا پرې غرونه کوي. او تا نه څپې راوویسته او داسې دې معاف کړو، په ته یې ډز وکړو او تا داسې معاف کړو، تا ته یې کنځل وکړل او تا داسې معاف کړه. اوس راشه حضور پاک مبارک څه فرمایي، ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره چې وي زه پې قسم خورم که په یو سړي ظلم او زیاتې وشو او ده پې صبر وکړو، حضور پاک مبارک فرمایي زما د قسم وي چې دله به الله عزت ورکوي. مونږ خو وایو که نه بدله مو وانه غېږته او صبر نه وکړو خو بېعزته شو، او زه پې قسم خورم چې دله به الله عزت ورکوي. صبر کې ډېر لوی او بغیر د صبر نه به حقوق څه کېده چې بچی دې مړ شو ته صبر نه کوې څه به کوې، مال دنه لاړ او ته صبر نه کوې څه به کوې. خامخا به صبر کوې، که 15 ورځې پس نه 10 ورځې مخ وټکې په 11مه به صبر کوې، یو میاشت به مخ سر وټکې په 12 یو میاشت پس به صبر کوې. دا شکر وباسه چې الله دله په دغه صبر کې چې ستا فطري شی دی خامخا به صبر کوې، الله به دله اجر درکوي. نو حضرت ایوب علیه السلام صبر وکړ. قرآن شریف کې الله څه وایي، هغه چې څومره مال دولت و هغه هم ورته مونږ واپس کړو او چې څومره اهل او بچو هم ورته مونږ واپس کړل. الله پې د سرو د سپینو باران وکړه، د سرو د سپینو حدیث پاک کې راځي منډې والې وهغه سره زرې ځان ته رانږدې کول. الله ورته وایي ای ایوبه ته ما غني کړی نه د دې نه، پیغمبري مې نه ده درکړې، داسې دې سرو سپینو پسې دې منډې شروع کړې. وی لا غنا عن برکتک، وی الله دا ستا برکت دی که نه، ستا د برکت نه زه مستغني نه یم، دا دې راوغورځول خو ستا برکت دی که نه. وآتیناه اهله ومثلهم معها، هغه اهل و عیالم وله ورکړو، د هغې دوچند بچي م وله ورکړو چې څونه مال و د هغې دوچندو مې وله ورکړو، څومره نوکران او ځمکې و د هغې دوچندو مې وله ورکړو. نو انسان باندې تکلیف مصیبت چې راشي الله دې موږ ساتي، دې صبر کې باس. که چا د سره زیاتې او ظلم وکړو په خپله بدل مه اخله،
الله وتا ته مې وسپاره ته پیښو دی پیښه نو ته ګوره الله سپېړه چې الله دې سپېړه او بس یو که سپېړه دې نو بس معمولی تکلیف کې صبر کاوه. عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل ډیوه مړه شوه په کوټه کې وی چې ډیوه څنګه مړه شوه وی نبی علیه السلام مبارک وی انا لله و انا الیه راجعون. وی مې چې صاحب دا خو یو کوټې ډیوه ده اوس به بیا تلي وهم او دا به بله کمه نو په دې تا انا لله وی پرېږدم صبر وکړه. بیا عایشې که دا د ډیوې دا رڼا ده دا هم د الله له طرف نه ده او که د دې ډیوې دا تیاره کېدلې دا هم د الله له طرف نه ده. عایشې چې کوټې غوندې مصیبت هم درته پېښ شو فورا په هغې صبر کوه رب العالمین ته رجوع کوه. د کوټې مصیبت پسې غټ را روانېږي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دو معنی زمو علما کوي چې کوم خلک صبر کوي هغه له به الله بېحسابه اجر ورکوي ډېر زیات به ورکوي او بغیر حساب بله معنا ده چې حساب کتاب به ورسره نه کوي مفتو کې به رب العالمین جنت ته ورداخلي. اوس وروڼو صبر درې قسمه دی. یو خو دا عام صبر دی چې سړي ته مصیبت او تکلیف ورسېږي او دی پې صبر وکړي. او دویم صبر عبادت باندې ټینګېدل دې ته هم صبر وایي. لکه د الله د طرف نه په تا مونځ فرض دی روژه فرض ده زکات فرض دی او ته پې ځان صابره کړې فریاد نه کوې اوهو زه به پیسې ورکړم او دا خو بلا پیسې به دما نه کمی شي او زه به حج ته ځم دا خو بلا پیسې به دما ولګي نه د الله په تابعدارۍ صبر وکړه صبر. او درېیم صبر څه دی د الله چې د کوم څیز نه ته منع کړی چې کوم حرام څیزونه دي د هغې نه ځان صابره کړي. پردی مال درته پروت دی زړه دې ورته راشي چې اوس خوشته دی نه راشي اوچت یې کړه او بیا چې صبر وکړي چې نه دې نه م د الله صابر کومه هلک ویله مې ته صبر کو د دې ګناه نه مېړه صبر کو د دې ناروا نه مېړه صبر کو. نو د ګناه نه او د ناروا د حرامو نه لږ ټینګول دې ته هم صبر وایي. دا درې قسمه صبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره صابره شخصیت او بیا د هغه نه پس د هغه صحابه کرام د هغې عمره صابره شخصیتونه دا په مخ د ځمکه نه دي تېر شوي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه یو ځل حضرت خباب رضی الله عنه یو ځل نبی علیه السلام نه راغی د بیت الله مبارک خوا کې پیغمبر علیه السلام مبارک ځان ته څادر اچولی و هغې ته یې ډډه والې وه راغی او په جړه و کافر والې و ډېر زیات تکلیف یې ورته رسولی وی د الله رسوله وی ته دعا نه کوې ته وګوره زما دې وینو ته او زما دې زخمونو ته وګوره زه خو عبادت نشم کولی د ظالمانو د لاسه که عبادت کوم او الله ته ودرېږم نو دا ظلم را سره کوي. حضور پاک مبارک چې د هغه حالت ته وکتل نو سترګو مبارکې د اوښکې نه ډکې شوې. وی ګوره صبر وکړه الله به داسې ورځ راولي داسې ورځ چې د کوفې نه به یو ښځه را روانې مدینې منورې ته او داسې امن به داسې امن چې دغه ښځه به د الله نه ما سوا د بل چا نه نه یېرېږي خولو به د الله عبادت کوي او تاسو به داسې ورځې ووینئ چې دا اسلام او دا دین به الله ذوالجلال د دنیا ګوټونو ګوټونو ته ورسوي. خو لږ صبر وکړئ او د زمان نه مخکې چې کوم خلک تېر شوي دي نبي علیه السلام وفرمایل وی هغه به یې رونیول نو په وجود به یې وله میخونه او ټکوال وی وجود باندې به یې میخونه ټکوال په هغې کې هغې صبر کړی او داسې خلک هم تېر شوي دي چې په سر به یې وله اره کېښودله او تر خپو پورې به یې اره به یې کړه تر خپو پورې به یې وله ارو چلوله او د الله دین یې نه دی پرېښې په هغې باندې هم صبر کړی دی. واقعي د صحابه کرامو هغه صبر اسلام او دین کوم ځای ته ورسو د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام او دین خور شو که نه شو. او د حدیث د راوي په خپله وایي وایي ما دقسې یو ښځه په خپله ولیدله وایي په سر یې راکوټې پڼ شو پروتو او د کوفې نه روانه و مدینې منورې ته هېڅ بېغمه نه د شر مخ نه یېرېده نه د زمرو نه یېرېده نه د ډاکوانو نه یېرېده او نه د کافرو نه یېرېده. مې چې وګوره د حضور پاک مبارک هغه پیشنګویي ما ته رب العالمین په خپلو سترګو وښوده. یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله آواز وکړي الله به آواز کړي چې ای بندګانو چې د چا په الله حق ارادي چې الله ولا خپل حق ورکړي. خلک به حیران چې په الله د چا حق کم دی. که مونږ وایو چې مونږ عبادت کوو نو دا خو الله طاقت او توفیق را کړی دی. که مونږ د الله په دې لاسونو کې طاقت او توفیق را نه کړي نو مونږ عبادت کولی شو. وی خلک به حیران شي چې په الله د چا حق کم دی. وی دې کې به دوباره آواز چې هغه خلک چې په دنیا کې تکلیفونه او مصیبتونه پې تېر شوي دي او دوی پې صبر کړی دی
نو په هغوی حق په الله شته هغه دې را مخکې شي. نو د دنیا دا مصیبت زده او دا بیماران او رزونان او تکلیفون والا به ټول را میدان ته شي. الله وایي تاسو سره ما وعده کړې وه چې بې حسابه به درله جنت در کومه. ستاسو په ما دا حق پورې زما په دې غاړه کې دا حق بندې زه بې حسابه جنت ته داخل شي. نو مخکې نه به د صبر سوال نه کوې. بلکل دا ګناه ده، دا ناجایز دي. ځکه صبر د مصیبت نه پس راځي. ته ما له خدای صبر راکړې، د هغې دا مطلب چې مصیبت راکړې چې صبر پرې وکړم، دا منه ده. د عافیت سوال به کوې چې خدای د مصیبتونو مې وساتې، خو چې کله مصیبت راشي بیا د صبر سوال کوه او صبر هم کوه. دعا کوې چې الله په موږ رحم وکړي. خدای پاک موږ د هر قسم مصایب و مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي. که په چا څه مصیبت تکلیف نه خدای دې وساتي، او که په چا څه تکلیف مصیبت غمونه الله دې له صبر ورکړي. الله که څوک مردگان وفات کړي مغفرت نصیب، خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب، د آفتونو بلیاتو مصایبو او د هر قسمه غمونو الله موږ محفوظ کړي. زموږ په دې وطن کې پروردګار امن او امان راولي، او زموږ په دې وطن کې په دې ملک ښکلي ملک کې الله د قرآن او سنت نظام راوستلی دی. چا ته څه قسمه غم او تکلیف دی ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. ته زموږ نه راضي شي. آخر وخت کې په خپله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صحیح سلوک رکھا تھا اس کے امام برکت داسې لازمه نه ده. خو دې وایي سبحانک اللهم دې وایي هغې نه د شروع کړي. بل ملګري سوال کوي یو لږ پورې خور کره لاړ خو د لاسه ونیو د کوره یې بار کړو. په غوسه کور ته راغی او خپلې ښځې ته یې ووایي چې زه خو خور د کوره راوشړلم، که چېرې زه مړ شوم نو زما مخ به زما خور ته نه ښیې، که چېرته زما مخ ورته وښودو نو ته بیا په ما باندې طلاق یې. نه دا خبره خطا ده چې دې مړ شو خو داسې لاړه قصه خلاصه ده، او دا هسې زمونږ د جاهلیت خبرې دي. که زه مړ شوم نو زما مخ پلان کې ته مخ آیا او زه به د پلان کې مخ ته ونه ګورم. نه په دې وصیت باندې څوک عمل کولی شي او نه په دې وصیت عمل پکار دی او نه دا خبره پکار ده. ګوره ما راته اوس وایي صبر پکار دی. یو کس چا سره زیاتي وکړي د اول خو دله زیات نه پکار چې د کور نه یې ویسته دی ظلم او زیاتې کړی، خو بهر کې بیا نور رشته دارانو له پکار چې ولې روغه صلح کړې. خو که داسې ونه شوه نو دا خبره خطا ده چې د ما مخ ته یې نه راځي، او که د ما مخ یې وکړه په ما طلاق یې چې دې مړ شو خو داسې لاړه وایي. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 328 نمبر کیسټ کې تاسو د سفر فضایل واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې کې اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. स्पेशल फरमाइश द नाथवान हाफिज बशीर जान अरमानी।